د هغه په مشري کې د مجاهدینو یوه ټولګۍ د بني المستلق وکلي ته د هغه وشار او علاقې ته ورواستول او حضرت خالد رضی الله عنه ته امر وکړي چې ته ورسه اول تحقیق وکړه معلومات وکړه وګوره که چیرې مؤمنان و دا خلک مسلمانان و نو هغه کم زکات چې دوی جمع کړی دی هغه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو نن موږ پر دې موضوع خبره کوو چې که یو چا موږ ته خبر راوړي موږ ته یو اطلاع راورسول موږ ته د یو کار په باره کې یو امر یو خبرې په باره کې اطلاع راکړه یا یې موږ ته وویل چې پلانکي سړي ستا غیبت کاوه پلانکي سړي په تا پسې بد ویل پلانکي سړي په تا پسې بدې خبرې کولې په دغه وخت کې مؤمن او مسلمان ته څه کول پکار دي آیا د دې سړي د خبر را رسېدو سره مؤمن او مسلمان ته دا پکار دي چې فورا د دې سړي خلاف اقدام وکړي فورا د هغه سړي پر خبره بروسه وکړي فورا د هغه سړي خبره ومني د دې په باره کې اسلام مؤمنانو ته مسلمانانو ته څه حکم ورکوي په سورة الحجرات کې الله سبحانه وتعالى مؤمنانو ته فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو ان جاءکم فاسق بنبأ کچیر تاسو ته یو فاسق یو خبر راوړي یو اطلاع درته راورسول چې پلانکي سړي ستا غیبت کوي یا پلانکي سړي په تا پسې بد ویل یا د دې څه علاوه تا ته یو بله خبره راورسول نو الله سبحانه وتعالى فرمایي فتبینوا تاسو اول تحقیق وکړئ تاسو اول تفتیش وکړئ تاسو اول د هغه سړي څخه پوښتنه وکړئ ورسې معلومات وکړئ داسې نه ان تصیبوا قوما بجهالة چې تاسو یو قوم ته و یو جماعت ته و یو ډلې د انسانانو ته تاوان ورسوئ په ناپوهۍ باندې هغه کار نه یې کړی هغه سړي هغه خبره نه یې کړې ته د هغه خلاف اکشن واخې ته د هغه سړي خلاف اقدام وکې یا ته په زړه کې د هغه سره بغض او حسد پیدا کې در دې مخکې چې د هغه سړي سره ته بغض شروع کې حسد شروع کې ته اول معلومات وکړه چې آیا رښتیا هم دې سړي دا خبره کړې ده فتصبحوا على ما فعلتم نادمین که تاسې تحقیق ونه کوئ در تحقیق مخکې د هغه سړي یا د هغه قوم خلاف اقدام وکئ د هغه خلاف اکشن واخئ نو بیا به تاسې پر دا خپلو کړو باندې پر دا خپل کار باندې پر دا خپل اقدام به پښیمانه یاست الله سبحانه وتعالى مؤمنانو ته دا وایي چې تاسې اول تحقیق وکئ تاسې اول پوښتنه وکئ د چا سره په زړه کې حسد او بغض مه ساتئ د یو چا د خبر را رسېدو سره فورا د هغه خبرې خلاف اکشن مه اخئ د پیغمبر علیه الصلاة وسلام په زمانه کې د بني المستلق د قبیلې سردار حارث بن ضرار بن ابي ضرار پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته رالی دغه حارث بن ضرار بن ابي ضرار د حضرت جویریه رضی الله عنها پلارو حضرت جویریه رضی الله عنها د مسلمانانو مور ده ام المؤمنین ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم میرمن ده دغه د حضرت جویریه رضی الله عنها پلار حضرت حارث بن ضرار بن ابي ضرار پیغمبر علیه الصلاة وسلام ترالی ایمان راوړی مسلمان سو بیا پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته وویل چې د الله رسول زه به ولاړ سم خپل د قوم سردارانو ته او خپل د قوم و خلکو ته به دعوت ورکم او هغه به هم مؤمنان کم بیا پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته ده وویل چې د الله رسوله د پلانکي میاشتې پر پلانکي تاریخ باندې ته خپل یو قاصد راواستوه موږ به د خپل قوم زکات سره جمع کړو تا ته به یې راواستوو بیا به یې ته پر غریبانو تقسیم کې پیغمبر علیه الصلاة وسلام د ده سره چې کومه وعده کړې وه د هغه وعدې مطابق رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي چې ولید بن عقبه رضی الله عنه نومیدی دغه صحابي امر کوي چې ته ولاړ سه د بني المستلق د خلکو سه هغه چې کوم زکات دی د غریبانو لپاره جمع کړی دی هغه زکات راوړه د ولید بن عقبه رضی الله عنه د قوم او د بني المستلق په جاهلیت کې در ایمان او اسلام مخکې
د دوی بدي وه، دوی مړي سره کړي وه، دوی جنګونه سره کړي وه. کله چې ولید بن عقبه رضی الله عنه پر هغه مقرر تاریخ باندې د بني المستلق د قوم خواته د هغو د کلي او شار خواته ور روان سو، نو د هغه بني المستلق مؤمنان او مسلمانان د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د قاصد د استقبال دپاره د کلي څخه د باندې راوتلي وه. کله چې ولید بن عقبه رضی الله عنه د دې کلي ته ورنږدې سو، ده ولیدل چې د بني المستلق خاندان د هغه قوم د باندې راوتلی دي. ده ته شیطان دا وسوسه ور واچول چې دا داسې معلومیږي لکه زما د وژلو دپاره چې راوتلي او زما د قتلولو دپاره راوتلي دي. ده ته هغه د جاهلیت بدي او هغه دشمني ور په یاد سوه. نو پر لاره باندې واپس پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته راوګرځېدی او د الله رسول ته یې وویل چې د الله رسوله هغو د زکات څخه انکار وکړي او هغو زما د وژلو اراده وکړه، زه یې وژلم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر دې خبره باندې ډېر په غصه سو او ډېر پریشانه سو. بیا د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه په امارت کې د هغه په مشري کې د مجاهدینو یوه ټولګۍ د بني المستلق وکلي ته د هغه وشار او علاقې ته ور واستول او حضرت خالد رضی الله عنه ته امر وکړي چې ته ورسه اول تحقیق وکړه، معلومات وکړه، وګوره که چیرې مؤمنان و دا خلک مسلمانان و نو هغه کم زکات چې دی جمع کړی دی هغه جن راوړه، او که چیرې دی مؤمنان نه و مسلمانان نه و نو بیا د دې سره هغه معامله وکړه کومه معامله چې انسان د کافرانو او مشرکانو سره کوي. کله چې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د دغه مجاهدینو او مؤمنانو په ملګرتیا کې د بني المستلق علاقې ته ورورسېدی، نو دوی د هغه څخه لږ پر فاصله باندې خپل خیمې ودرولې، انتظار سوه. د ماښام د لمانځه وخت چې رالی د بني المستلق په علاقه کې اذانونه شروع سوه. بیا چې کله د ماخستن د جماعت او د لمانځه وخت رالی د ماخستن په لمانځه کې هم هلته اذانونه شروع سوه. حضرت خالد رضی الله عنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته واپس رالی او ورته ویل چې د الله رسوله هغه مؤمنان و مسلمانان و لمنځونه یې کول او جماعتونه یې کول. کله چې د بني المستلق د قوم انسانان خبر سوه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی ته یو صحابي ور استولی دی او هغه واپس پر لارې باندې واپس سوی دی، نو دی هم پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته راله او د الله رسول ته یې وویل چې ای د الله رسوله کم تاریخ چې تا موږ ته راښولی و موږ پر هغه تاریخ باندې ستا د قاصد د استقبال دپاره د باندې راوتلي وو. دی ده ته شیطان وسوسه ور واچول واپس تا ته رالی او تا ته یې وویل چې دوی د زکات څخه انکار وکړي او دوی زما د وژلو اراده وکړه. کله چې دغه قصه پیښه سول نو الله سبحانه وتعالی د سورة الحجرات دغه آیات راواستوي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام او مؤمنانو ته الله سبحانه وتعالی امر وکړي، یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان خاوندانو، ان جاءکم فاسق بنبأ، که چیرې تاسو ته یو فاسق یو خبره راوړه، فتبینوا، تاسو اول تحقیق وکړئ، ان تصیبوا قوما بجهالة، داسې نه چې تاسو یو قوم ته په ناخبرتیا کې تاوان ورسوئ، فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، تاسو به پر خپل کار باندې او پر دا خپل فعل باندې پښیمانه سئ. دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د زمانې قصه وه او دا د مسلمانانو دپاره دا پکار ده چې هغه در هرې خبرې در هر خبر در هر اطلاع مخکې یار تحقیق وکړي، بیا د هغه وروسته فیصله وکړي. الله سبحانه وتعالی دې موږ ته پر دغه خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ په خپلو زړو کې د خلکو سره حسد او بغض ونه ساتو، بلکې تحقیق وکړو، معلومات وکړو، تفتیش وکړو او د هغه وروسته د خلکو سره سر خلاص کړو. دا و د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د زمانې د بني المستلق قصه چې الله سبحانه وتعالی په سورة الحجرات کې دې ته دغه آیاتونه نازل کړه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.